د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي هرات ولایت د خپل رسمي سفر پر مهال د یاد ولایت محتسبینو ته په وینا کې وویل تاسو ته ډیر لوی مسؤلیت در لغاړی دی دا یو الهي مسؤلیت دی خپل مسؤلیت ته پوره توجه وکړئ ځکه تاسو د الله جل جلاله او بندگانو په وړاندې مسؤل یاست دا ناسته چې پکې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس محتسبین او نور اداري کارکونکو شتون درلود شیخ محمد خالد الحنفي محتسبینو ته په خطاب کې وویل تاسو ته ډیر لوی مسؤلیت در لغاړی دی دا یو الهي مسؤلیت دی خپل مسؤلیت ته پوره توجه وکړئ ځکه تاسو د الله جل جلاله او بندگانو په وړاندې مسؤل یاست باید جلوگیری هم کنیم منکرات تسامح باید نکنیم چشم پوشی نکنیم 2 سال گذشته قرار دیر شد چشم پوشی ولی زندگی مدینه طیبه شروع شد تا چه وقت ما میگیم ما چشم پوشی میکنیم تو باش خدا نخواسته اگر ما شما بمریم اگر یک منکر هم در این ولایت در این ولسوالی ما عند الله ما جواب دی هست شیخ محمد خالد الحنفي په دې تړاو زیاته کړه موږ باید خلکو ته د اسلام رښتونی انځور وړاندې کړو په چارو کې لومړیتوبونه وپیژنو د افراط او تفریط مخنیوی وکړو ترڅو زموږ په سبب اسلام بدنام نشي شیخ محمد خالد الحنفي د خپلو خبرو په دوام کې وویل د نړۍ په هیڅ هیواد کې د امر بالمعروف وزارت شتون نه لري موږ په شر القرون کې د خیر القرون په څیر اسلامي نظام جوړ کړی چې دا د شکر ځای دی شما هر وقت دعوت میدید از مخاطب انتظار میشه که این متردد است این منکر است یا این اشد منکری است یا خالی ذهن است بر طبق خالی ذهن شما دعوت کنید و مطابق متردد که باشد با همون قسم کلمات و لهجه را استعمال کنید این شده خدا نخواسته که ما این تو دعوت شروع کنیم که از اسلام همون 40% در اسلام رغبت داشته باشه از همون دلش سیاه شود هغه د محتسب صفاتو ته په اشارې سره وویل محتسبین د ټولنې ستوري دي نو محتسب باید متدین متقی مخلص او صادق واوسي ترڅو په ښه ډول د معروفاتو اقامه وکړي او د منکراتو مخه ونیسي او الهي احکام په سم ډول تر خلکو ورسوي او زیاته یې کړه مخکینی فاسد نظام کې به هغه علما چې د منبر له لارې به د حق غږ پورته کاوه تعذیب کېدل او زندانونو ته به لیږل کېدل خو نن هغه علما چې د حق غږ پورته کوي د نظام له لوري ستایل کیږي اما گذشته نظام فاسد و اداره فاسد کدام علما مشایخ از منبر صدای حق را بلند میکرد اما علمای حق تعذیب میشد و تعقیب میشد و تذلیل میشد و در محبس برده میشد امروز اکنون اما علمای حق و شیوخ عظام از طریق نظام اسلامی تقدیل میشن د ناستې په پای کې د هرات ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونه اوریدلو رئیس شیخ عزیز الرحمن مهاجر په خپلو خبرو کې شیخ محمد خالد الحنفي ورغلي پلاوي ته راغلاست ویل